سلامونه دوستانو، تازه خبر دا دی چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ جګړه ختمه شوله، پای ته ورسېدله. د دې جګړې د دواړو ملکونو ترمنځ د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوربند غوښتنه وکړله او د دواړو ملکونو د مذاکراتو غوښتنه یې وکړله. د دې مذاکراتو یا د دې اوربند د امریکې ولسمشر نه د پاکستان وزیر اعظم مننه کړې ده او ویلي دي چې د امریکې له ولسمشر نه موږ ډېر شکرګزار یو چې زموږ د دواړو ملکونو ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په ویډیو کې درسره شیر کوم او خپلې رایې ضرور کمنټ کې راولګئ. تاسو د دې په اړه باندې څه رایه ده؟ د پاکستان اور انڈیا جنگ ادریدو د پاکستان اور انڈیا روغه ډونالډ ټرمپ کا ډونالډ ټرمپ بقایا ټویټ کړی د خپل افیشل اکاونټ نه. ډونالډ ټرمپ په دې اکاونټ په دې ټویټ کې سلی کلی در سره هم ډیسکس کوم پښتو ژبه کې په ساده خبرې کو. دینه علاوه جنگ بندي چې کوم شوی دا نو پاکستان عوامو ته او د انډیا عوامو ته د کانګریچولیشن مبارکباد هم ورکړی دی. ټول نه پهلا پر د ټرمپ په دې ټویټ باندې خبره کو، بیا په خپل خبره هم کو چې جنگ بندي ولې پکار و یا پکار نه و. تفصیلا خبره پکو او تاسو به هم خپل رائے کمنټ کوي. ډونالډ ټرمپ په دې خپل ټویټ کې لیکلي دي چې د شپې ډیر زیات ډسکشن نه پس د یونایټډ سټیټس سره ډیر زیات ډسکشن نه پس زه دا خبره اعلان کوم چې پاکستان او انډیا په دې سیز فایر باندې سیز فایر څه ته ډسکس کوم در سره په سیز فایر باندې مکمل او فوري رضا شوی دي. پاکستان او انډیا په سیز فایر باندې مکمل او فوري تور باندې رضا شوی دي. سیز فایر څه سیز فایر د دوه ملکونو چې چرته اورانه وي د دوه دشمنانو د جنگ بندۍ د لپاره چې کوم هغه ناسته کوي هغه له سیز فایر ویل شي چې جنگ ودره یو کینی د امن د لپاره خبره کوي. نو اوس سیز فایر دی ویل کیږي. نو انډیا او پاکستان جنگ بندي کړي د جنگ بندولو اعلان کړي دی به اوس کینی دا میټر چې کوم دی دا په خبرو باندې حل کوي. لکه په جنگ باندې باندې حل کوي دا مسله بوس په خبرو باندې حل کوي. د یو قسم لسیز فایر ویل شي. ډونالډ ټرمپ مزید لیکلی چې کانګریچولیشن ټو بات کنټریز آن یوزینګ کامن سنس اینڈ ګریټ انټيليجنس. دواړو ملکونو ته مبارکباد ورکړي دي چې تاسو خپل کامن سنس استعمال کو، خپل تاسو چې کم ذهانت ته هغه مو استعمال کو او ثانک یو فار یور اټینشن ټو دیس میټر او شکریه هم ادا کړی چې تاسو په دې مسله باندې کم اټینشن کم توجه ساتلې و دا غي د لپاره ډیره زیاته شکریه. نو دا خو ډونالډ ټرمپ یو قسم لا د پاکستان او انډیا روغو کا جنگ بندو شو. جنگ کې ګوره سراسر تاوان د جنگ کې غوړه ګټه نشته. پاکستان په انډیا حمله کوي، الته خلک مړ کیږي که مسلمان وي که هندو وي، دلته په مونږه خوشحالي ګول ته به تبای کیږي، دلته مونږه خوشحالي ګو. په جواب کې به انډیا حمله کوي، دلته پاکستان کې مسلمانان توبه مسجدونه نعوذ بالله شهیدان کیږي، به خلک په مړ کیږي، تباہی به کیږي، انډیا والا به خوشحالي کی. د سوشل میډیا جنگ به بیل شروع وي، پوسټونه به بیل شروع وي. نو په جنگ باندې خو بیا مونږ خلک میم زم جوړو، په جنگ پسې خنداګان هم کو، د بل په مرګ باندې خوشحالي ګو هم، چون کې د یو انسان بی ګناه قتل د ټول انسانیت قتل له. او بیا غزوه هند چې کوم دی خو زمونږ د اسلام تاریخ کې شته دی، خو هغه باندې زه په دې ویډیو کې ډسکشن نه کوم. د ویډیو کې زه د امن خبره کوم چې امن پکار دی. د دوه گاونډي ملکونو ترمنځ د سپیشلی امن ساتل پکار دی. د دوه گاونډي ملکونو جنگړو پکار نه وي، آی کې سراسر نقصان ضرورت. دوه گاونډي ملکونه چې خپلو کې اورانه مين وغم ډیر غټ نقصان دی. اوس کچري انډیا او د پاکستان روغه او د انډیا او د پاکستان د جنگ جګړه نه کړي او د دوړو یو ډیر ښه تعلقات، نو تاسو سوچ نشئ کولای چې زموږ په ملک به سمره ارزانی و. زموږ په ملک به ګوره سبزی سمره ارزانه ملاوي ده. انډیا کې سبزی ډیر زیاته کیږي، انډیا کې کپڑا ډیر زیاته ده. الته کپڑا به پاکستان ته راتله، پاکستان نه به انډیا ته، دواړو ملکونو کې به ازادي ول، دواړو ملکونو به یو میوچوال انډرستانډینګ، دواړو ملکونو مخ په ترقۍ باندې روانو. خو چې کله دوه گاونډي ملکونه اوران شو د غي ترمنځ تجارت نه کیږي. اوس که یو شی د پاکستان ضرورت وي وغه انډیا سره وي، نو انډیا نه به نه راغواړي، ولر ملک نه به راغواړي، نو پاغه ترانسپورټیشن باندې خرچ راځي. نو هغه شی چې انډیا نه راځي تعالی په لاس ملاويږي، خو چې لری زنه راځي نو شی بیا تعالی په 15-20 روپۍ ملاويږي. نو دې کې د عوامو نقصان دی، د حکومت هم پکې نقصان دی. خیر دا خو ما بزنس ریلیټډ خبرو کا. ورو دوه گاونډو ملکونو چې کله جنگ هم وي نو کې نقصان هم دواړو ته برابر نقصان کیږي، ځکه دواړه په یو بل باندې ایزیلی حمله کول شي. خطر پکې نه وي چې بل ملک ته چرته بم لاړ نشي، بل ملک ته چرته میزایل ورونو غورځيږي. نو ځکه دا دوه ملکونه ښه آزاد جنگ کول شي او ښه آزاد جنگ چې کوم وي هغه کې سراسر نقصان وي. نو سر ډونالډ ټرمپ د وجري مشر دی، هغه دواړه یاران کې نولې دي پاکستان او انډیا، او دواړه بوس خبره کوي په میز باندې بناستي او دا مسله بوس په خبرو باندې حل کیږي، په جنگ باندې نه. جنگ بندي شوی د جی الریډي. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس